راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سي آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو لرنکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول په نو زولنی کو لرنکم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو
او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکۍ دیره ده راسئ ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشئ افغانانو سي اباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشئ افغانانو سي اباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو خالد د ابدالي غوند تیر شوستانې کونه کوي په مړانه باندې فخر تاریخونه خالد د ابدالي غوند تیر شوستانې کونه کوي په مړانه باندې فخر تاریخونه را پاسې روح خوشحال کړي نن د خپلو مشرانو را پاسې روح خوشحال کړي نن د خپلو مشرانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو بستر کړي هغه بس رنګ زلمې وي سجون به د ګیدړ وي که د سل کاله ژوندی وي چې خوب په بستر کړي هغه بس رنګ زلمې وي سجون به د ګیدړ وي که د سل کاله ژوندی وي ژوندون د یوې ورځې ترې نه ښه دی د زمریانو ژوندون د یوې ورځې ترې نه ښه دی د زمریانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو پاسې دښمنان سپکاوی ستا د شملې کړي ټول عمر به پېغور درله د پېغلو پټې کړي راپاسې دښمنان سپکاوی ستا د شملې کړي ټول عمر به پېغور درله
وتندر له د پیغلو پټې کړي راځئ چې پې ورځو په لښکر د دشمنانو راځئ چې پې ورځو په لښکر د دشمنانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو په شمع د ننګو سېزئ ځانونه پتنګانو وطن درنه د وینې قرباني غواړي غازیانو راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو خپله خاوره زموږ کعبه ده زموږ د پلار نیکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کړو ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیابان د افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپله خاوره د خپل ځان کړو
کم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول په نو زولنی کو لرنی کم غلامان نو ځان معلوم په ټول جهان کو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو سو خوشالا ایا شمع وطن والا سی پشتون پا یو سلال سے دا پشتون تاریخ روشان کرو مجبہل تسو خوشالا ایا شمع وطن والا سی پشتون پا یو سلال سے دا افغان تاریخ روشان کرو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو قوت شو خپل ملي بیرغ روشان کړو ټول راشي افغانانو چې آباد افغانستان کړو یو موټی یو Who is this dark person? Who is he? He has come from Rawalpindi. دلته څه کوي؟ ښه تورمخ اوس زما خبره واوره. موږ افغانان به ډېر ژر د ډیورنډ کرښه حل کوو. که په زور وي او یا په رضا. ولې چې کویټه پېښور تر اتاکه پورې زموږ خاوره ده. I'm sorry خان صاحب, I do not speak پشتو. ہم نے ابھی یہ بتایا کہ ہم کو کالے لوگ پسند نہیں ہے. اف, تمہارے بدن سے بہت بدبو آتی ہے. کالیت تم نہاتے نہیں ہو. یہ عورت ہماری بےزتی کیوں کرتی ہے خان صاحب؟ کیونکہ پاکستانی لوگ کا عزت ہے ہی نہیں. یہ سچ بولتی ہے کالیہ, تمہارے بدن سے دال کا بو آتی ہے, تم نہاتے نہیں. اور خان صاحب ہم پاکستانی لوگ بدشکل ہے, بدصورت ہے, پھر بھی ہمیں اللہ نے بنایا ہے, اور آپ کو ہماری بےزتی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو بری بات ہے خان صاحب. اور خان صاحب ہمیں افغانی لوگ بہت پسند ہے. آپ ہمارے ملک آ جائیں, ہم آپ کو سب اچھے چیز کھلاتے ہیں. دال کھلائیں گے, دودھ پتی کھلائیں گے. اور ہاں, آپ پٹھان لوگ تو گوشت کھاتے ہیں, ہم آپ کے لیے گوشت بھی لائیں گے. گوشت, حلوہ, چکن, کابلی پلاؤ. کالیے, دیکھو تم کالے کتے لوگوں کے ایک بات ہم کو پسند نہیں ہے بالکل, کہ تم لوگ آگے سے ہاتھ ملاتا ہے اور پیچھے سے چاقو مارتا ہے, اور پٹھان کو یہ بات اچھا نہیں لگتا. خیر دی. You shut up. اور تم لوگ انگریز کا غلام ہے. خان صاحب, ہم نے صرف انگریز کی غلامی نہیں کی ہے, ہم نے آپ کی بھی غلامی کی ہے. یاد ہے احمد شاہ ابدالی کی غلامی کی ہے ہم نے, محمود غزنی کی غلامی کی ہے ہم نے. آپ خود یاد کریں افغانیوں نے ہم پر کتنے حملے کیے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا اور ہم لوگ ہندو تھے, ہم پر آپ نے اتنے حملے کیے, ہمیں مسلمان بنایا آپ لوگوں نے. تو اب تو ہم خان صاحب بھائی بھائی ہو گئے نا.
खान ये क्या कर रहे हो? हिंदू की औलाद 50 साल का तेरा मुल्क ही और अफगानिस्तान के साथ धोखा करता है। खान मैं तेरा मुसलमान भाई हूँ। अंग्रेज की औलाद, तुमने मुसलमानों का नाम बदनाम किया है। कुत्तिया रामी काले लोग, तुम लोगों का कैलेंडर ईसाइयों का कैलेंडर है। सब इस्लामी मुल्क जुम्मे के मुबारक दिन पे छुट्टी करते और तुम अंग्रेज के कुत्ते वफादार संडे को छुट्टी करते। तो खान वो हमारा जाती मामला है। आप कौन होते हो खान साहब? आप कौन होते? मैं कौन हूं? मैं पठान! खान साहब नहीं खान। بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام احترامات قلبی خود خدمت خواهرها و برادرای افغان خود در سرتاسر دنیا تقدیم میکنم. امید است که جور، صحتمند، خوش و آرام باشین. در این برنامه خود ما میخواهیم که یک میمان گرامی خود به شما معرفی کنم. میمان گرامی ما محترم پروفسور دکتر حسین بور، رئیس عمومی بلوچا. ایشان در واشنگتن زندگی میکنن و اینا سمت رئیس عمومی بلوچای واشنگتن را به عهده دارن. و دکتر صاحب بور شخصی بود که در مقابل کانگرس راجع به وضع بلوچا و چی ظلم و ستم بالای برادرای بلوچ ما واقع شده و واقع میشه در بروی کانگرس مقابل کانگرس رفتن و اونجا در این مورد صحبت‌های داشتن. ما میخواهیم که پیش از اینکه موضوعات ما بخواهیم صحبت کنیم، ما میخواهیم از دکتر صاحب محترم خود معرفی کنن بر شما خواهرها و برادرها. باز انشاءالله ما موضوعات گپ میزنیم. دکتر صاحب خوش آمدین صاحب. خیلی تشکر. بسیار لطف کردین. مرحمتتان برادر متین صاحب از دعوت شما ها و اینکه به ما فرصت دادید که بیاییم در مورد مسئله بلوچستان و ظلمی که روی ملت بلوچ میروه صحبت کنیم.
ما واقعا همیشه از ملت غیور و شجاع افغانستان تشکر میکنیم که همیشه از ملت بلوچ حمایت کرده و حمایت میکنه و از یک طرفی هم واقعا ما با دیورنجرگه همدل هستیم، چون واقعا همونطوری که شما مستحضر هستید این خط مرزی منحوس استعماری هیچ وقت مورد قبول ملت بلوچ نبوده، نیست و نخواهد بود و همانطوری که ملت افغانستان هیچ وقت این خط منحوس را قبول نکردند. بله و من از اینکه به من فرصت دادید در مورد مسئله بلوچستان و مبارزه ملت بلوچ برای کسب آزادی و استقلال صحبت کنم بسیار تشکر می کنم از شما و همکاران عزیز از شما و همچنین از تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون محترم پیام افغان. من همونطوری که مستحضر هستید استاد دانشگاه بودم در واشنگتن، تدریس میکردم به عنوان پروفسور و همچنین وکیل عدلیه آمریکا هستم، وکالت میکنم و همچنین مؤلف کتابی در مورد ناسیونالیسم بلوچ هستم که عنوانش هست ایران and its nationalities, the case of Baluch nationalism. و البته همونطور که مستحضر هستید من چندین بار افتخار داشتم در کنگره آمریکا در مورد مسئله بلوچستان صحبت کنم و همیشه هم تاکید کردم که در این نبردی که ملت بلوچ در پیش دارند یک نبردی است که ملت بلوچ و ملت غیور و شجاع افغان اینا باید هرچی بیشتر متحد بشن و هرچی بیشتر متحد بشن پیروزیشون انشالله نزدیکتر خواهد بود. و همونطوری که میدونید یعنی پایان خط منحوس دورند واقعا آزادی و استقلال واقعی هم افغانستان و هم بلوچستان برای همیشه تضمین خواهد کرد و همونطوری که میدونید افغانستان یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های دنیاست و همینطور بلوچستان یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های دنیاست که نفت، گاز، طلا، اورانیوم، مس. بعد اگر بلوچستان آزاد بشه بعد این تمام لوله های نفت و گاز که از آسیای میانه و مرکزی باید از طریق افغانستان بره، تمام خط آهن ریل رود باید از آسیای از طریق افغانستان بره، بعد از طریق بلوچستان بره به دریای آزاد و بلوچستان از نظر استراتژیکی همینطوری که میدونید در دنیا کمتر سرزمین استراتژیکی مثل بلوچستان هست که از تنگه هرمز تا کراچی و همونطوری که مستحضر هستید 40% نفت دنیا از تنگه هرمز میگذره. بعد این امکانات واقعا به دست خود بلوچا و افغانا کنترل میشه و من به شما قول میدم که از افغانستان و بلوچستان به محض اینکه اینا استقلال واقعیشون، آزادی واقعیشون به دست بیارن، سرزمینی از نظر نعمت و آبادی از نظر اقتصادی در دنیا نخواهد بود. بله به این جهت من همیشه تاکید کردم در کنگره آمریکا در هیرینگی که داشتم بازم تاکید کردم که این مبارزه ملت بلوچ و مبارزه به حق ملت افغان ها اینا واقعا متحد طبیعی هستند و میتونن به کمک همدیگه انشالله
به هدف مقدس آزادی و استقلال برسند. بالکل. ما اولا تشکرات قلبی خود از خوارا و برادرای گرامی ما از تمام دنیا که با ما تلفن کردن در حینی که دولت پنجابی آیسای بالای افغانستان راکت فایر میکنن و یک بی‌عدالتی کامل بالای افغانستان به اصلاح میخواهند که بیارن از نقطه نظر عملیات نظامی. ما از شما خوارا و برادرها از سر تا سر دنیا بالخصوص افغانستان تشکر میکنم. افتخار ماست که ایره بگویم که وقتی که نواز شریف قوای نظامی افغانستان از بین برد به اصطلاح با چال و فریب، ما ایره میگیم که آل افتخار ماست بر اولین بار دیورن جرگه تانست توسط مبارزه خود در مقابل بی‌عدالتی دولت پنجابی آیسای بتانه که در سر تا سر دنیا اتحاد، اتفاق و رابطه حسنه را بین تمام افغانا به وجود بیاره و امی اتحاد و اتفاق افغان ها بود و از فعلا که دولت پنجابی آیسای به تشویش افتاده که همین موضوعات ما میخواهیم که به اصطلاح سرش جر و بحث کنیم. دکتر صاحب پروفسور صاحب با ما هستند. موضوعات سیاسی، موضوعات اقتصادی، موضوعات جغرافیایی و چی علت است که دولت پنجابی آیسای بالای افغانستان راکت‌ها را فایر میکنه. ما این موضوعات انشالله تا جایی که ما تحقیقات کردیم و تا جایی که ما معلومات بر شما پیدا کردیم، خوارا و برادرای عزیز و عزیز گل و نازنینم، این معلومات ها را ما در دستتان قرار میتیم و شما میتونید بعد از او انشالله ما تلفن ها را میگیریم و ما میخواهیم که نظریات شما را بشنویم. جای خوشی است که ما دکتر صاحب گرامی در پالی خود داریم و قراره که شما از صحبت های دکتر صاحب شنیدین. دکتر صاحب و ما برای مبارزه مشترک قراره که دکتر صاحب پیشنهاد کردن و فرمودن با دیورن جرگه و برادرای بلوچ با یک مبارزه مشترک بر علیه بی‌عدالتی پاکستان مبارزه خواهد کرد و ما پروگرام‌های خود بسیج خواهد کردیم و مبارزه خود ما بسیج خواهد کردیم و انشالله ما میتونیم که با زودترین فرصت انشالله ما بتونیم چیزی که مربوط مردم افغانستان و برادران بلوچ است او به دست ما بیاید و بس ما فقط ما میخواهیم حق خود میخواهیم و دیگه چیز از او بیشتر نه. چون وقت ما پوره است از نظر از این که میخواهند که یک چند اعلان تلویزیونی را پخش کنن، بعد از او میاییم باز ما انشالله با صحبت خود ادامه میتیم. لطفا با ما باشین.